بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما به نبی علیہ السلام نہ اوریدل نبی علیہ السلام بوي اللهم حاسبني حسابا يسيرا یا الله زما سره آسان حساب وکړه آسان دا دعا غواړي ما ته تاسو کو چې دا حساب یسیر څه ته وایي ما ته وی چې بی عائشہ دا دي ته چې یو طلب الله عمل نامه ورکړي دی به ټول ارس اوویني او به ویني ګناه دا او به ویني خو الله به ورته وایي چې اوس تر سره حساب نه کوم ودې لیدل خدا نه وایم چې دا دې ولي کړي دي او دا دې ولي کړي دي او به ویني عمل نامه به ورته اوښي بیا به ورته الله وایي زه بخلی مې دې ته حساب یسیر وایي منس پسی وائے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہ مونږ دلته بندل حساب نشو ورکولی خدایا چې دغه تله راته را مخامخ شي په دغې تله کې دا منځونه کیدي دا تقریرونه هم پکې کیدي خدایا چې څه جواب چې دا تقریر وتلی چې دې کې د الله رضا څومره وه دې کې د شهرت اراده څومره وه دې کې د شهرت نیت څومره خدایا څه جواب بتاله دا خبرې براله تلی بی دا دې څه دپاره کړې وي د خلقو د خوشحالولو دپاره د خوشامدید دپاره د هارونو دپاره که نه دا خبرې دې زما د رضا دپاره کولې دا چې لیکیا وي دا براله تلی دا به تلل شي نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی چې حساب ته مخامخ شمه رب العالمین وی چې د سره حساب زه ورته وایم چې یا الله خلق د غلام سره حساب خو نه کوي قانون دا دی یا الله چې خلق د غلام د مالک سره حساب کوي خدای ما سره دا چیټای ده زه خو پردی غلام دلته په 22 لاک مربع بالحکومت خدای مخله چې ورشمه خدای به ما ته وایي حساب راته حکمران وي زه به واما خدایه زه پردی خادم وم او دا قانون دی چې خلک د مالک سره حساب کوي او د نوکر سره نه کوي چې ډېرور ګاډی وجنګي خلک مالک نمبر ګوري که نه چې فقیر روانیو کې خلک وایي ډېره چا په کوټه کې دی داسې کوي که نه نو خدایه زه خو پردی غلام د چا غلامي زه د نبی علیه السلام د نوسي غلام زه به د نبی علیه السلام نوسۍ راولم الله مخې ته به یې ودرومه چې خدایه ده ماته ویلي چې هادا خادمونه زه د ده خادم یمه زه د ده غلام یمه دا زما آقا دی الله د ده سره حساب وکړه نو زما امید دی چې د نبی علیه السلام د نوسي سره الله حساب نه کوي د عمر حساب به الله د عمر بیړۍ به الله پار کړي دومره ورسره یره و یره بی بی ته وایي حق والا خو ما باندې ګورې چېرته شکایت ونه کړې شکایت په را باندې نه دی به ورله تروړه وړه ورکړو یو درخواست مې دی د کونډې مور به ورته وي څه درخواست دی زویه څه وایي وی که ته خفه کېږې نه نو ستا یو تصویر علم او فیسبوک لی ورکو الله اکبر دا وړه دا تعاون دا په خورو کې واچوه دا تعاون دی په نالی کې اون ولا زما د کونډې عزت په تروړه وړو خو ماله که نه ما کونډې ته وی ته ولې تصویر ورکوې وی مولي صاحب ما ډېر سوچونه وکړل خو چې کور به راته هغه وږي بچي رایاد شو نو ما به وی څه وکړل مولي صاحب ما به ډېر کرل ریبل وکړل خاون به مې رایاد کو په هغه به د خورو سلې امبار ما به وی خدایا که نن زما دا خاون موجود وی نن به دې خلقو په فیسبوک زما په عزت لبې نه کولې لبې خو نن خاون شته نه سر سورې شته نه په هغه د خورو سلې امبار دی زه وایم بیبیانو خاون تا دپاره بادشاه دی په دې خاوندانو پټې یې خلک هم د عزت سودا نشي کولی که دا خاون نو خلک به هم د عزت سوداګانې وکړي پیر که خس دی خو مورید لبس دی ما ته وایي چرسي دی ما ته ښځه وایي خاون مې چرسي دی زه هم غلی کښېنه سره به ورته چرسي نه وایي مولوي صاحب چرسي دی زه ورته وایم
دا د الله سره چرسی دی او تا د پاره ولی دی. تبس نه وای، تبس نه وای. ستا لوپټه ده، ستا د عزت سودا پې بچ ده، ستا حیا پې بچ ده، ستا غیرت پې بچ دی. ما ته مولي صاحب ما به سوچ وکړو خو کور کې به راته هغه واړه بچي را یاد شو، نو کونډې مور به د ډېرې حیا د وجې نه کته کتل، د سترګو نه به یې اوښکې بهېدلې او دې ظالم به دې تصویر واخیست او فیسبوک له به یې ورکړ. تا خو تروړه وړه ورکړي دي، ټیک ده، ته د دې د اجر په تمه یې، خو چې دا تروړه وړه دې راشي نو دا کونډه به ولاړې چې خدایا وړه یې راکړي وو خو زما تصویرې د ټولې دنیا ته په فیسبوک چلولی و، ماله دې زما د عزت حق والا حق، ماله دې حق والا شته څوک چې فریاد ورته وکړو، شته څوک چې دا فریاد وله اوس. مالدارانو ځان غلی کړی دی او غریبانانو په عزتونو خلقو لبې وکړي، نشته څوک، نشته. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه چې دا مالداران بوزو چې د هغه قبر ته یې ودرو، دا حکمرانان بوزو چې د امیر المؤمنین قبر ته یې ودرو چې لږ چلې زده کړي، لږ چلې زده کړي. مالدارانو چلې زده کړي د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه، چل تې نه زده کړي، چل. نبی علیہ السلام د اختر ورځ ومانځله، بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي سروړي نه چې پاخو زړه مې غواړي خو سراسره نشته. نبی علیہ السلام لاړ چې واپس راغې پخلی شوي دي. نبی علیہ السلام وایي بی بی عایشې دا چا راوړلو؟ وایي ته ووتلې او ستا صحابي راغی عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه، هر یوې بیبي له یو یو د اوښ بار سامان راوړ. نبی علیہ السلام چې هغه ولیدلو دعا یې وکړله، دعا یې وکړله، دا دعا ونو یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان. اے رحمانا چې قیامت کې د خلقو نه حساب علی، اے رحمان ذاته چې حساب د خلقو نه علی یو په یو درته خلق پیش کیږي او خدایا د عثمان رضی الله تعالی عنہ د حساب ټیم راشي، خدایا دې درته مخې ته شي نو څه سفارش کو سهل الحساب علی عثمان. یا الله د عثمان سره آسان حساب وکړه، سفارش کو چې عثمان رضی الله تعالی عنہ حساب ترا مخ کی شي نو د نبی علیہ السلام دعا براش یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان، علی عثمان. چاته وجاړو، د چا قبر لړ شو، چاته چغې ووهو چې راشه خلق سکي، خلق سکي، خلق پس دی. امام الانبیاء منزلت معشوم اولید رکوټ ورته وایي نور معشومان په مخ باندې خوشحالي ده او هغه معشوم غمزده ناست. د اختر ورځ د نبی علیہ السلام ورته ولې خپه؟ الله حبیب پلار می پلان کوي غزوه کې شهید شوی دی، نن زما پلار نشته، د اختر ورځ د خو پلار نشته. یتیمانانو ته د اختر په ورځ پلار ډیر احساس کوي، کونډې ته د اختر په شپه خاوند یاد شي، ډېره خفه شي. نبی علیہ السلام هغه ماشوم راواغست راغی کور، صحابه د مانځه انتظار کوي، زه مونځ هم کوه خو د یتیم پالنه هم کوه، یوازې په مونځ نه خلاصېږي. د یتیم په سر چې د لاس د شفقت کېښودو څومره ویښته چې د لاندې رالل، څومره ویښته چې دې د لاندې رالل، د هغومره ویښتو برابر به الله تعالی نیکۍ درکړي، هېڅ هم نه دي ورکړي، صرف لاس دې پکې. نبی علیہ السلام راوست کور ته، دار مدار یې کپړې یو څه بل څه، واپس یې روان. چې روان یې دې ماشوم ته وایي ستا چې پلار ژوندی و ته به د پلار سره څنګه تلې په لاره، چې پلار دې ژوندی و ته به څنګه تلې؟ داسې استاد زه کوم ځای وګورم، تاسې استاد ماله وګورئ که نه، ته به د پلار سره څنګه تلې؟ هغه وی د الله حبیبه زه به د پلار سره چې تلم زه به پیاده نه تلمه، زه به مې پلار په اوږه اخیستی وم او د پلار په اوږه، خو پلار پیاده نه یم پرېښی. بچیا پلار پلار دی، ښه بچیا، بچیا پلار پلار دی.
او بوینی خو چې دا پلار دی نو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم راواغستو په خپل اوږه باندې کېږده چې ستا پلار به ته په اوږه وړې زه به تا په اوږه وړم. چې بار ته راووت ماشومانو ولیده هر ماشوم ورته پسخیږي زیریږي و یا الله چې نن زما پلار نه وی او زم د امام الانبیا په اوږو ما سورلي کړی دی. نو انا لکم بمنزلة الوالد للولد. دسې استاذ د قرآن